ډاکټر روشه کې تا فکر څنګه ده؟ فکر د کار کې کنه کې کدا ولګه چې کم ده دا کم تیزاب چې کمې دي ته کته کېږي او بیرته دا دماغ ته کېږي او سر د په درد دی او بعضې خلک داسې فکرونه لري او عموما بعض سره کېږي هم داسې. نور وایي خبره مه کوه چې روژه یم عقل مقل کار نه کوي. تا سره همداسې ده او که نه؟ کله ډار شوی شدید چی شي نه مثلا؟ هر شی چې مثلا سپینه ډار شوی خو شدید ډار شوی او باید تښتېدلی وي. صحیح. کیسه یې راته وکړه. قصه یې خو داسې ده چې زه یو دفعه ما پښه خوږه شوې وله. زه دریم صنف مکتب کې څلورم کې نو چې لږ یو میاشت نه ایله به ګرځېدا لږ راغلم صبي وختي یخه مو مکتب ته روان وم او هېڅوک نه ول. هغه دا دود نه و، دا دود غوندې چې راکتېږي سرکمنده و. یو د سپي غپاره مې واورېدو. مالزه نو لرې ده چیرې خوا دې خو به یو وخت د غپاره یم تېز شو چې ګورم شاته ده او د اوله کې ګوډ مې منډه وهله. تر مکتبه چې رسېدم پښه سیده شوې وله. سره د دې چې پښه دې ژوبله پښه مې ژوبله نور پښه سیده شوې وله. ګوډ تګ ورک شوی یم. دغه یو ځای کې صحیح ډار شوی یم. د دې کیسې او ستا د پوښتنې ځواب سره حل کېدی شي. مونږ یو څه لرو په سایکیټریکه برخه کې، په رواني برخه کې چې که چیرته یو انسان غواړي خاص اوسي، خلاقه اوسي، تر نورو بهتره اوسي، دا باید د خپل کمفرټ زون نه راووځي یا د هغه سیمې نه په کوم کې چې دا آرامه ده. مثلا که دی آرامه دی چې سهار ناوخته راپورته شي، نور نو باید هر سهار وخته راپورته شي. که دی ډارېږي چې په یخو اوبو ولامبي، نو سر دننه باید په یخو اوبو لامبل پیل کړي. که د ده شلغم بدې راځي نو دا باید شلغم وخوري. که د ده بدې راځي چې د خپل مشر سره کینی خبرې وکړي، دا باید هره ورځ لاړ شي د خپل مشر سره کینی خبرې وکړي. د هر هغه شي نه چې ستاسو بدې راځي باید هغه ترسره کوئ. دې ته د کمفرټ زون نه یا د خپلې د آرامتیا سیمې نه د راوتلو موضوع وایي. دا هر یو په هر صورتو به شي دا شلغم به لږ سخت او دا کار باید ته وکړي. که واقعا ستا شلغم بدې راځي باید وخوري. زما لیډوګان تر ټولو بدې راتله. اوس چې کله هم کور کې لیډوګان پخوي زه ورته برنګ خو داسې کار وکړه ایما په ځای ته شلغم وخورې دا په ځای به زه لیډو وخورم. دا هغه جالبه خبره ده. په یاد دې شي چې یو ورځ د یو مثال ورکولی ما یو کتاب ولوسته چې په هغې کې د بریالیو خلکو نښې وي او د ناکامو خلکو نښې وي. وایي بیا مې ورور چې بانې کولې ما ورته ویل چې دا ټولې د ناکامو خلکو نښې په تا کې دي. نو نه باید بانه وشي بلکې هر هغه شي سره چې کرکه لرئ هغه باید ترسره کوئ. او کوم شي نه چې تاسو ویرېږئ یا کرکه لرئ چې هغې سره مخ شئ، تر ټولو ډېر ضرورت تاسو ته د هغې سره د مخ کېدو وي. او روژه دقیقا دا چلنج تاسو ته درکوي چې د کومو شیانو سره چې تاسو ستونزه لرئ او نه غواړئ ترسره کوئ هغه ترسره کوي. مثلا اکثرا زمونږ ځوانان چې کله آن سکریني کامره ورته چالاني یو 15 وخته عبادت ډېر ښه شی دی چې زه نه پوهېږم 13 وخته باید د غرمې مونځ 10 رکعاته دی چې 20 رکعاته و بهتره ده. خو که قسم ورکړي چې 15 وخته مونځ دې کړی دی باور وکړه 2-3 ورځې به ترې نه قضایي 2-3 وخته به ترې نه قضایي. پس مونږ شعاري خبرونه ځو چون زما او ستا خپرونه معمولا شعاري نه ده. It's based on fact. که چیرته هغه B2B ده، که بزنس سایکولوژي ده، که چیرته هغه سکسولوژي ده او که چیرته دا خپرونه ده. مونږ یو شی وایو ځوانانو چې زموږ شعار د دوه هغه افرادو په توګه چې په خپرونو کې بحث کوو دا ده چې خلکو ته حقایق ووایو. کلتور، فرهنګ، رواج، شرم دا شیان مد نظر نه نیسو. فقط اسلام، دین، خدای او وجدان مد نظر نیسو. تاسو ته خبره کوم کمفرټ زون زمونږ دا دی چې تنبلي وکړو. شعار به د ټولو ښیي. دغه اوس که چېرته زمونږ پیام څوک واوري یو به په کومنټ کې لیکي چې یو وخته ملاقرانه مونځ قضایي، بل به لیکي چې هر وخت اودس کوم. خو تاسو خپله مونځ نه کوئ. دقیقا اما ما ته هغه مهم نه دي چون زه شخصا کومنټ نه لولم چې زه خپل پیام ورلیږم در کوم که څه چېرته غواړې عمل پرې وکړې ستا زړه، که عمل پرې نه کوې همداسې چې اوسه. اصلا باید تا ته مهم نه وي چې ستا مقابل لوری څه شی دی. که چېرته ما ته یو څوک وایي چې 15 وخته مونځ وکړه، زه هغه ته نه وایم چې ته 15 وخته مونځ کوې چې ما ته نصیحت کوې. خدای دې وکړي هغه هېڅ ونه کړي. که ما ته پیام مثبت دی زه ترې نه استفاده کوم. زه هغه انسان راته مهم نه دی، د هغه پیام راته مهم دی. لکه تا ته چې ځای مهم نه دی بلکې شی درته مهم دی. په هر حال اوس خبره څه ده. کله چې روژه تاسو د لوږې سره مخ کوي، کله چې روژه تاسو د غیبت نه منع کوي، کله چې روژه تاسو د تندې سره مخ کوي، کله چې روژه تاسو باندې عبادت ډیروي، کله چې روژه تاسو پوش کوي، په اصل کې تاسو راوباسي د خپل کمفرټ زون نه، د هغه ساحې نه مو راوباسي په کوم کې چې تاسو امن یاست او فکر کوئ چې آرامه یاست. د آرامۍ نه مو راوباسي. په مجرد د دې چې تاسو د آرامۍ نه راوځئ مجبوره یاست چې مبارزه وکړئ، مجبوره یاست چې وجنګېږئ.
اوس 2 لارې لرئ، یا بیرته دننه شئ خپل غار ته کوم چې کمفرټ زون دی، بیرته 15 وخته مونځ پرېږدئ. زه لرم اکثرا ځوانان ولو په روژه کې دي 15 وخته مونځ نه کوي. زه لرم اکثرا ځوانان ولو روژه دي مسجد ته نه ځي. زه لرم اکثرا ځوانان ولو روژه دي د قرآن کریم مخ نه ګوري. زه لرم اکثرا ځوانان ولو روژه دي غیبت کوي، ولو روژه دي شیطانی کوي، ولو روژه دي سود خوري، ولو روژه دي غیبت کوي، ولو روژه دي د سهار مونځ ترې نه پاتې. پس دوی په روژه کې د خپل کمفرټ زون نه دي راوتلي، د هغه سیمې نه چې پکې آرامه دي. په مجرد د دې چې دوی د هغه سیمې نه راوځي چې دوی پکې آرامه دي او دوی نارامۍ ته مخه کوي، کوم چې روژه اسانه نه ده، روژه خپلې سختۍ لري اما مثبته انرژي درکوي او مثبتې سختۍ لري، دوی خلاقه کیږي. باور وکړه کوم ځوان چې په روژه کې هر سهار وخت راپورته شي پیشلمي ته او د پیشلمي نه وروسته ویده نه شي، 15 وخته مونځ په خپل په مسجد کې وکړي او روژه کې لاړ شي تراویح ته او د تراویح نه وروسته غیبت ونه کړي، د تراویح نه وروسته ښه اورېدونکی اوسي او په ټوله کې روژه د یو مسلمان په شکل تیره کړي او اعتکاف هم وکړي او د اعتکاف نه وروسته د اختر په اوله ورځ کې ته هغه سره وګوري، هغه یو بیل انسان پیدا کوي. داسې انسان چې ته د هغه سره په خبرو کولو کې نور ویره لري، داسې انسان چې ته د هغه سره په مقابل کېدو کې نور ډیر په دقت او فکر سره مخ ته ځې. زما یو ملګری و، زه یې نوم اخلم د دې د خاطر چې دا موضوع واضح شي چې خلاقیت څنګه رامنځته کېږي. خیبر نومیده. زمونږ په ملګرو کې تر ټولو خیله خیبر دی، تر ټولو خیله، تر ټولو لاوده، تر ټولو بې عقل او موږ ورسره ډېر په ستونزه کې وو. د ده خبره به هېچا هم نه منله. ته غلی شه، ته خبرې مه کوه، د تا نه خیر نشته. سړی روژه راغله، په روژه کې چې دی 20 ورځې همداسې عادي تېرې کړي، کوم خاص کمال نه کړی. په وروستۍ لسیزه کې لاړو اعتکاف ته. 10 ورځې موږ دا سړی ونه لیده. 10 ورځې وروسته چې بیرته راووته، خپل سر یې کال کړی و، ټایټ ښایسته تسبیح په لاس کې لږ سپین کالي اغوستي و. چې راغی اوس به کوم ملګری جرأت وکړي چې په ده به ټوکه وکړي، کوم ملګری به جرأت وکړي چې ده ته بدرد ووایي. خیبر جان خوش آمدی، بخیر بفرمایین خیبر جان، حاجی از اعتکاف آمده است، ما کورونه ته ځو. هر کور ته به چې تلو، خیبر جان لطفا شما اول برین. کور ته به چې لاړو، خیبر جان اعتکاف کرده بود، موضوع خیبر جان و خیبر جان دومره درون شو، خیبر جان دومره سنگین شو چې زما پلار زه ته پرېښودم دغه سره. خیبر جان کاشکې شکیب هم د تا نه یاد کېده، خبرې ډېرې دي خو عمل یې نشته دی. ابه خیبر اعتکاف ته لاړ دی، هر څه بدل شو. خیبر ته چې دی سمدلاسه د وظیفې پیشنهاد هم وشو، خیبر وظیفه هم پیدا کړه. د هغې نه وروسته خیبر د اعتکاف وخت او خوند لیدلی، هره ورځ اعتکاف کې کینی، هره ورځ نه مې هدف یوازې په روژه کې دی، په وروستیو 10 ورځو کې. نو اوس که تاسو غواړئ خلاقیت رامنځته کوئ، په روژه کې هغه کارونه وکړئ چې تاسو ته سخت بریښي. په روژه کې هغه کار وکړئ چې نور یې نه کوي. وګورئ نور خیرات نه ورکوي، تاسو خیرات وکړئ. وګورئ نور پخلی کور کې نه کوي، تاسو کور کې پخلی وکړئ. وګورئ نور تراویح ته نه ځي، تاسو تراویح ته لاړ شئ. وګورئ نور 15 وخته مونځ په مسجد نه کوي، تاسو 15 وخته مونځ په مسجد وکړئ. وګورئ نور غیبت نه کوي، تاسو غیبت کوي، تاسو غیبت مه کوئ. تاسو په روژې کې هغه کارونه وکړئ چې کوم په کار دي او تاسو د کمفرټ زون نه راوځئ. چلنج درکوم تاسو د تغییر ونه کوئ، کوم تغییر ونه کوئ ما سره اړیکه ونیسئ، حاضر یم د هر شي تاوان درکړم. بیا خو دا ده چې دا څوک خوراک زیات نه کوي که نه، هغه لټ نه وي اول. دقیق چې زیات خوراک کوي او کار دی والا ودرېږي، دا ازمشي دې په ځای چې وګرځي پروت شي، بیا به لږ پسته کار وکړو. دقیق. او بل د اصري طریقه نه والا جو وینا هم ده که نه وایي، تر څو چې یو کار پسې ته اوسې ختم کړی دې نه اوسي، وایي هغه لنچ یا بریکفاسټ یا ډینر هر څه وایي دا مه کوو، دې نه مخکې ختم کړه بیا کې نه په ارامه خوراک دې وکړو. بل چې منځ کې خوراک دې وکړو، بیا به صبر کوي چې له دمه شي او چای به پسې چکې او کېدای شي 2-3 ساعته دې کې ځای شي. کوم زمری چې موړي هغه شکار پسې نه ځغلي، هغه وخت ځغلي کله چې وږی شي او دی مجبوره دی د خپل ځان د مړښت دپاره اوس منډې ووهي تر څو وشي کولی ابدي انرژي ترلاسه کړي یا د اقل د څه ډېرې ساعتو دپاره انرژي ترلاسه کړي. انسان هم همداسې دی، تر څو چې د خپلې آرامې ساحې نه راونه وځي، ځان چلنج نه کړي او ځان د ستونزو سره مخ نه کړي، دی نشي کولی پرمختګ وکړي. دا ډېره معقوله خبره ده چې تا وکړه او زه غواړم د همدې خبرې نه په استفادې یو څه ووایم. زه ځوانان لرم متاسفانه دومره بدبخته دي چې خدای پاک دوی دردوي او دوی ته د دردولو یو فرصت مساعد کړی. دی راپورته کېږي ما ته وایي چې زه ځان وژنه کوم، زه ځوانان لرم ټیکس کوي راته، زه دا نن شپه ځان وژنم. زه ورته جدي یې هو همدا نن یې وژنه، ما ته دې ولې پیام پرېښی؟ ولا ته څه رقم ډاکټر یم، زه غواړم تا نه یو مشوره واخلم، ته ما ته ځان وژنه. زه ورته وایم زه ضعیفه ډاکټر نه یم او ضعیفه مریض نه غواړم. دریا کې ځان اچو خودکشي کوله، بله یې ولې ولاړې ولا اوبه یخي دي.
یو خورکۍ راته پیام پرېښی، زه وایي ځان وژنم. ما خو ځان وژنه، زه بې غیرتو خلکو سره پیام نه کوم او وخت نه ضایع کوم. او دا اکثرا خلک چې وټساپ کې ماته پیام ږدي، په 1000 کې زه 2 نفرو ته جواب ورکوم. هغه هم چې پوه شوم چې د دې 2 نفرو روح واقعا غواړي بدلون وکړي، نور بدلون نه غواړي، فقط ځوابونه غواړي. والا ډاکټر صاحب دغه یم لږ کمزوری یم، شپې خوب پوره کوي، نه کوم. خو پوهېږي چې ولې کمزوری یې، ولې ما نه پوښتنه کوي. والا ډاکټر صاحب دا به څنګه کېږي، د ما ملا درد کوي، آیا خودارضایي کوي؟ وکوم. ولې نو ما نه پوښتنه کوي؟ دو نه غواړي تغیر وکړي، دو فقط غواړي ځوابونه واوري. ځینې خلک غواړي تغیر وکړي. یو خورکۍ پیام پرېښو، والا زه غواړم ځان وژنم. خورې ولې ځان وژنې؟ موضوع څه ده؟ چا درنه سوء استفاده کړې؟ څوک در سره جبري زنا کوي؟ ډاکټر صاحب ته ولې داسې خبرې کوي؟ ته غټ سړی، ډاکټر سړی، ما ته داسې وایي چې څوک درنه زنا ولې؟ نو خبره څه ده؟ وایي خو والا زنا خو دا خو ارامه ده، خدای مې د هغې کار ته دغه کوي نه، مجبوروي نه. نو ځان وژل حلال دي؟ چون که چیرته یو انسان زنا کوي، هغه دا چانس لري چې خدای پاک بیرته وبخي، توبه وکړي او د اسلامي اړخ نه لاړ شي، ووایي چې ما زنا کړې، کومه جزا چې ورته اسلام ټاکي هغه زناکار هغه جزا وګوري، خدای پاک بخي. اما د ځان وژلو دپاره یو دیني عالم د راپورته شي ماته دی وایي چې یو انسان ځان وژني، هغه ته د بخلو چانس شته. دا خبره ځکه کوم ځکه زنا د ځان وژلو سره تشبیه کوم چې زما اکثریت ځوانانو کې اوس رواج دی. هر دقیقه دا وایي چې زه ځان وژنم. ما ته مریضان راځي، چا لاس پرې کړی، چا د موږک دوا خوړلې، بد مو کړي احمقانو. تر ټولو بد کار، تر ټولو مزخرف کار چې تاسو کوی شئ، تر ټولو بې غیرته کار چې تاسو کوی شئ ځان وژل دي. او واقعا فکر کوئ چې د ځان په وژلو سره ستاسو ستونزې له منځه ځي، ټول عمر په جهنم کې سوځئ. که چیرته ته د دنیا د ستونزو د مخ کېدو غیرت نه لرې، فکر کوئ د جهنم د اور سره به مخ شي، والا که مخ شي بیا به ټول عمر چونګېږي، چیغې به وهي، ګټه نه لري. پس احمق راویښ شه. زه تا ته په بل الفاظو نشم ویلی، ځکه ته باید واقعا راویښ شي. کوم انسان چې خپل ځان وژلی شي، هغه بل هر کار کوی شي، چون دی د ځان نه تیر دی. پس ته ما ته دروغ وایي د ځان وژلو په اړه. ته ځان نشي وژلی، او که ځان وژنې د فلمونو په اساس یې وژنې، د اسلامي او اساسي عقیدې په اساس یې نه وژنې. که زه خدای مکن په ژوند کې که زه دا فکر کوم چې زه ځان وژلی شم، بیا زه ځان نه وژنم، بیا زه فرید ته وایم چې ولا زه نور په تنګ راغلی یم، زه م یو بانک غلا کوم. زه خپله باید په خپل لاس مړ نه شم، دا امکان نه لري. پس دا غیر منطقي ده. ته ځان وژلی شي ولې سخت کار نشي کوی؟ ته ځان وژلی شي ولې ستونزو سره نشي مخ کېدی؟ یعنې څه؟ بناهن دغه روژه کې کوم مسایل چې رامنځته کیږي، لومړی تاسو باید پوه شئ چې ژوند سخت دی او د سختیو سره مخ شئ. که سختیو سره مخ نه شئ، خلاقیت نه رامنځته کیږي. که کمفرټ زون نه راونوځئ، خلاقیت نه رامنځته کیږي. خورکۍ وایي چې ماته وظیفه نه پیدا کیږي، او زه ځکه نه ځم د وظیفې دپاره چې اکثرا خلک ګمراه شوي دي، ما نه د سوء استفادې هیله کوي. د دې د خاطره چې ماته وظیفه نه پیدا کیږي او په کور کې زه مجبوره یم چې روزي پیدا کړم او دفترونو ته تللی نشم چې خدای مکه څوک رانه د سوء استفادې قصد ونه کړي، نو زه ځان وژنم. کوم ځای منطقي ده؟ زه یو شی وایم، که چېرته تاسو ویره لرئ چې تاسو نه څوک سوء استفاده ونه کړي، تاسو نه سوء استفاده کیږي. که زه ونه غواړم ولې ما نه څوک سوء استفاده وکړي؟ ته په یو اسلامي هیواد کې اوسېږي، په یو اسلامي حکومت کې اوسېږي. که تا نه یو څوک د سوء استفادې نیت کوي او تا ته دا پیشنهاد کوي، په خولې یې ووهه، زنګ ووهه، نظام ته نظام پې خبر کړه. اما واقعا دا منطقي خبره ده چې زه ځان وژنه وکړم. پس ځکه زه وایم چې روژه کې د خلاقیتونو نه استفاده وکړئ، لطفا د خپلو کمفرټ زونونو نه راووځئ، او په دې مسایلو کوم مورد چې تا ورته اشاره وکړه او ما لږ څه واضح کړه، دې ته ډېر دقیق پام وکړئ.